د سینمای پامیر برېښنایي پېژندپاڼو مرکز د روان کال له پیل تر اوسه 9000 هیوادوالو ته نوي تذکرې او 1500 نورو ته د ویش وروسته خدمات وړاندې کړي دي. در این مرکز در بخش خدمات بازتوزیع ما خدمات مصنع تذکره الکترونیکی را داریم که هموطنانی که تذکرهشان مفقود شده باشه یا حریق گردیده باشد ما خدمات مصنع برشان داریم، به تذکره مصنع توزیع میکنیم و تجدید داریم که هموطنانی که تذکرهشان تاریخ اعتبارش تکمیل میشده باشه نیاز به تجدید دارن، تذکرهشان تجدید میکنیم و همچنان خدمات ثبت ازدواج، ثبت طلاق و ثبت تولدات نیز داریم در خدمات بازتوزیع این مرکز. یو دفتر ته ځې وظیفې لپاره ځې چې برقي تذکره نه وي کار دې نه کېږي، پاسپورټ ته ځې پاسپورټ نه درکوي او بعضې دفترو ته ځې اوس دا کاغذي تذکرې بیخي نه پکارېږي، برقي تذکرې پکاري او همغه لپاره موږ هم ډېر کارونه همدغه لپاره بندي کې راغلي چې تذکرې واخلو. دوستان وطنداران دا خپل د افغانستان خلک باید ټول برقي تذکرې ولري. نو هغه هیوادوالو چې برېښنایي پېژندپاڼې اخیستې د هغو نه په دې برخه کې موږ مننه کوو چې موږ سره یې همکاري کړې د برېښنایي پېژندپاڼې په اخیستو سره د برېښنایي حکومتولۍ په برخه کې او هغه هیوادوال چې تر اوسه تذکرې نه دي اخیستې برېښنایي تذکرې البته د هغو نه مو هیله دا ده چې هغوی هم راسي له دغو سهولتونو استفاده وکړي. الحمدلله مرکز کې د اناسو شعبات دهلیزونه جدا، د ذکورو برخه کې دا جدا، دغه سهولتونو په استفادې سره خپلې دا تذکرې واخلي او موږ سره په برېښنایي حکومتولۍ کې خپله دغه ونډه واخلي.